دي سیلاونه دي خدای دې وکړي چې ستاسو اړخ ته خیر خو خیر نه دی دا وخت یې په ټول وطن کې یعنی په پاکستان کې خواوشا زر کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او دغسې په افغانستان کې هم د 1500 پورې خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی. اکثر ملګري دا ګیله کوي چې په مري کې په واورو پې خلک ایسار شو نو ټولې دنیا ورته مخ وه، د پاکستان د میډیا ورته مخه وه. نو ګیله ځکه مه کوئ چې هغه خلک پاسته خلک وو، هغه خلک خواږه خلک وو، هغه خلک د روزګار خلک وو، هغه خلک د چکرو خلک وو، هغه ایلیټ کلاس وو. زما او ستا غوندې غریبو خلکو د ریاست ته کومه فایده ده چې ما ورته میډیا ته یعنی موږ د میډیا کوم څیز اخیستی شو چې ما ورته میډیا غږ پورته کړي. نو دا ګیله مه کوئ، دا ګیله ناحقه ده. هغوی خدای غټ پیدا کړي دي، هغوی خدای بختور پیدا کړي دي، لوی خلک یعنی مري ته چې کوم خلک ځي نو نسبتا خوشحاله خلک وي. او په دغه وخت یو ملګری وایي اواز دې ستو دی، اواز به پورته کړم. نو مري ته چې کوم خلک ځي، د ګلیاتو ته چې کوم خلک ځي، پوش خلک، برګر کلاس خلک، ایلیټ کلاس خلک، نو هغه قیمتي خلک دی، د هغوی ژوند هم قیمتي دی. او پاتې شو په غریبو کورونو کې زمونږ غوندې مطلب دا چې په سند کې چې دا کوم خلک مړه دی، ماشومان مړه دی، نو د خدای مال دی، انسانان ډېر زیات سیوا دي، د هغې نه کوم ریاست ته فایده کېږي، نه د خلکو ته څه فایده کېږي، نه د میډیا ته څه فایده کېږي. نو په دغه ګیلې ناحقه دي. اوس کوم ځای کې چې سیلابونه دي هغه اتفاقا خلک وجلی دی، نو زه هغه خو ګناهګار دی چې غریب وو، او دغه سمه خبره ده، غریبي دلته یو ګناه ده. یا هغه ماشومان چې هغه د سکول نه تله او په لاره باندې خوړونو وړي دي، نو هغه خو هم ګناهګار وو، ځکه بېوسه او بېوزله خلک دی، ګاډي نه لري، سهولتونه نه لري، سړکونه او پلونه نشته د هغې په کلو کې، د هغې په بانډو کې، نو هغه هم ګناهګار دي. مسله دا ده چې اوس دلته نن مازدیګر ما ته دوه درې ملګري وویل چې په سیند کې خلک لرګي نیسي، نو دغه خلک ګناهګار کم از کم نه دی. ولې هغوی ته پته نشته چې سیند کې خلک وړي هم که څه چې د دوی په مشاهده کې به راغلي، یعنې ضرور به دوی اورېدلي، خو مشاهده او تجربه دوه جدا جدا څیزونه دي. د بنده تجربه نه وي او هغه ته پته نه وي، تر څو پورې چې ته سیند وړی نه یې او اور سېزلی نه نو تا ته تجربه نه کېږي. او بله دا ده چې دا د حکومت او د انتظامیې قصور دی چې دغه خلک دا کوم چې په سیندونو کې په خوړونو کې لرګي رانیسي، ځکه چې هغوی نه دي پوهه کړي خلکو. په کار ده چې صدر راشي، وزیر اعظم راشي، کم از کم که په هره میاشت نه وي چې په دویمه میاشت باندې صدر وزیر اعظم دلته د سوات او د دیر د پنجخوړۍ د سیند غاړې ته راځي، وخت په وخت د خلکو سره میلاویږي، سوال جواب ترې غواړي چې یاره مطلب دا ښه کار نه دی، دا تاسو وړی شي، ستاسو ژوند د لاسه ورکولی شي. او بل لرګی خو ډېر ضروري څیز دی، نو یو سړی که په لرګي پسې ځان وژني، یو په خشاک پسې ځان وژني، نو موږ او تاسو پوهېږو چې د پري هسټاریک ټایمز نه یا د پري هسټاریک پیریډز چې کوم دي د هغې نه راواخله د فیلولیتیک پیریډ نه د اوسه پورې چې انسان څومره پرمختګ کړی دی، نو دا ټول د اور په برکت باندې کړی دی. اور د خشاک او د لرګي نه بلیږي. نو دغه خلکو ته بیخي ګناه نشته چې هغه په سیندونو کې لرګي نیسي، او دغه خلکو ته بیخي یعنې د هغې قصور نشته. په کار ده چې هغې څومره زیات لرګی، انسانان خو نور هم ډېر شي دي، خو مسله د لرګي ده چې لرګي خدای مکه که دغه خلک په دې ژوند د لاسه ورکړي، یعنې په سیند کې دي ژوند د لاسه ورکړي، نو په کار ده چې خشاک خو کم از کم وي، که نه چې بیا درېیمه، اوومه یا څلوېښتمه ورپسې بنده خیرات کوي. نو د دغه ټولو دپاره د لرګو ډېر زیات ضرورت دی، او د لرګو قیمت دی، د لرګو اهمیت دی، د اور اهمیت دی، د سوانې د خشاک اهمیت دی. لہذا په دې ګیلې نه دي په کار، ځکه چې دغه خلکو ته په خپله کم قصور نشته. نه که صدر وزیر اعظم نه وي نو کم از کم وزیر اعلی خو چې هره هفته، هره دویمه درېیمه هفته راتلی او دلته د سیند په غاړه ګرځېدی او خلکو ته ویلې چې دا سیند خلک هم وړی شي، سیلاب په صورت کې تاسو احتیاط وکړئ، تاسو ژوند د لاسه ورکولی شي. نو لہذا دا ګناه د انتظامیې ده، او په کار ده چې د هر سړي په ګونه پسې پولیس ګرځي چې هغه خامخا رامني کړي په داسې موقعو باندې. نو چونکې ریاست خپله ذمواري دغلته نه پوره کوي. په دغه صورت کې خبره کوم دا د سیند ته چې کوم خلک دا ډکي او لرګي رانیسي او دا ګرګې رانیسي، نو د هغوی خو کم از کم قصور نشته، هغوی بې ګناه مړه دي، هغوی بې قصوره مړه دي. او بل دا دی چې که هر څنګه یو انسان فرض کړو په 10 شل کسو په کور کې یو انسان ژوند د لاسه ورکړي، هغه په خپل ځای بدنصیبي خبره ده، خو بیا هم چې لرګی کور کړي نو سړی خو پسې د بخانې دپاره، خیرات دپاره پکې څه یعنې خشاک کم از کم کور وي، یعنې د اخلي پخلي یو میاشت و نیمې دپاره لرګی برابر وي، نو دا هم ډېره پښتانه به د مرګ د خولې نه په زور رامنې کړي. بلکل وصال خان ایډوکیټ
نو ملګرو دا درخواست مې دی چې ټول ملګري دا ویډیو مخکې هم شریکه کړي، چې کوم خلک ګیلې کوي چې د مري خلک او د مري ته چې کوم چکر باندې تلي خلک و هغه مونږ ولې برابر نه یو. دا حقیقت دی، مونږ خدای عجز پیدا کړي، بل زمونږ په شان ډیر دي، خو د هغې په شان ډیر زیات کم یعنی کوم غټ خلک چې دی، صفا خلک چې کوم دی، پاسته خلک چې کوم دی، کار والا خلک چې کوم دی، کوم سلونه اخیستی شي، کوم چې ریاست ته ټیکس ورکولی شي، کم چې کمپنیانو نه لوی لوی هغه مخیخې موبایل یې ښه د تعیش او د لګژري سامانونه اخیستی شي، په فیشن باندې خرچه کولی شي. نو میډیا به ظاهره خبره ده هغې ته به وخت ورکوي، نه چې مونږ غوندې خلکو ته چې په مونږ باندې اشتهار هم نه بدلېږي، په مونږ باندې روزګار هم نه کېږي، زمونږ نه ریاست ته هم څه پیدا نشته، زمونږ نه یعنې دغه کمپنو ته دغه ادارو ته هم څه پیدا نشته. نو ښکاره خبره ده چې مونږ ته به وخت نه راکوي، او ښه ده چې مونږ ته وخت نه راکوي، په مونږ خپل وخت نه ضایع کوي. یا په سند کې چې کوم خلک ډوب شوی، بلوچستان کې چې کوم خلک ډوب شوی دی، نو بس خلک دی مري د دنیا دلته هېڅوک هم مستقل ژوند نه دی راغلی، که په حادثه کې مري. نو ښه اوده شه ستا پیپر څه کینسل شو چې شوګیري دې شروع کړې؟ پیپر یې خو لا نه دي کینسل، خو بهرحال ستاسو ټولو د وخت راکولو مننه. او بله دا چې دغه د سیند والا خبره خو ما په تفصیل سره وکړه، سیندونو کې چې کوم خلک ډکې نیسي، او البته دا ګیلې کېږي چې استادان ولې واړه نه پوهې کوي، یعنې استادانو له پکار دي چې هغه د په داسې موقع باندې احتیاط نه کار واخلي، ماشومانو رخصتۍ کې په چوټۍ کې کوم چې ماشومان د خوړونو په غاړه د هغې لارې یا په خوړونو باندې تېرېږي، نو پکار ده چې موسم ته وګوري، هغه وختي چوټي کړي. دا نامناسبه خبره ده. زموږ استادان اجزان د څه نه څه خبر دي، هغې ټوله ورځ په خپل مشکل کې اړم دي، هغې په سخته کې دي، هغې د سهار نه د ماښام او د ماښام نه تر سهاره د خپل انکریمنټ او ټایم سکیل او پی سکیل نه وزګارېږي. هغې اجزانو ته مسلسل د حساب کتاب د انکریمنټ ور په غاړې، دغه انکریمنټ کوم انکریز چې په تنخواګانو یې کېږي، بیا هر کال چې کوم سالانه د هغې په تنخواګانو کې اضافه کېږي، نو هغې ته احتجاجونه ور په غاړې، نو هغې به د ماشومانو د دې مینجمنټ څه خیال وساتي چې یاره ډیزاسټر دی، او په داسې وخت کې ماشومانو ته لاس ورکړي. ځینې خلک دا هم ګیلې کوي چې موږ د موسم او د فطرت سره یعنې لوبې کړي دي، موږ فطرت ته متاثره کړی دی، موږ ونې بوټي کټ کړي دي، موږ کاربن امیشن کېږي، زموږ دلته الوتګي ده، موږ خپل ماحول ته زیان رسولی دی، هغه ماحول زموږ نه انتقام اخلي. نو دا صحیح خبره ده، د انصاف تقاضا هم دا ده چې انتقام واغستل شي، قصاص واغستل شي، بدل واغستل شي. نو که ماحول او فطرت اوس زموږ نه زموږ د بدعملو په وجه باندې انتقام واپس اخلي، نو دا د ماحول او د فطرت حق دی، او دا بالکل عدالت دی، او دا انصاف تقاضا ده چې په انتقام واغستل شي. کوم چې دا وخت فطرت زموږ نه اخلي، کله د اوږد وخت دپاره خوشحالیان او کله د اوږد وخت دپاره بې وخته بې توله بارانونه، ورښتونه او سیلابونه راځي. نو دا د فطرت انتقام دی، او د انتقام په لار کې دا د انتقام چې دی دا ضروري دی، د دې په لار کې خڼه اچول، د دې دپاره ونې نالول، د دې دپاره کار کول چې دی، نو دا د عدالت په لار کې رکاوټونه پیدا کول دي. پکار ده چې موږ د دغې عدالت په لار کې رکاوټونه پیدا نه کړو. ځینې خلک دا هم وایي چې پکار ده زموږ په تعلیمي نصاب کې د ایکو سیسټم، د ایکالوجي، د انوایرمنټ، د کلایمیټ چینج او دغسې د کاربن امیشن او دغسې د گرین او کلین انرژۍ دا موضوعات شامل شي. نو دا غلطه خبره ده. موږ سره په نصاب کې د ښودو دپاره نورې بلا ډېرې خبرې دي، لکه محمود غزنوي 19 حملې کړي دي. دا ډېره د نن نظر کاله 800 کاله مخکې یو کس په هندوستان باندې 19 حملې کړي دي، دومره قرباني ورکړې ده، دومره ځان یې کړولی دی، دومره سخت یې تېره کړې ده. نو په ځای د دې چې موږ خلکو ته ګرین او کلین انرژي او د ونو بوټو اهمیت او د ځنګلو اهمیت ور وښیو، پکار ده چې هغه کس چې هغه 1000 کاله مخکې دومره ځان کړولی دی، دومره ځان کړولی دی چې په هندوستان یې 19 حملې کړي دي، پکار ده چې موږ د هغه د خدمتونو نه خبر شو. 500 کاله 400 کاله مخکې چا چې په توره، چا چې په زور، چا چې په ټوپک باندې انسانان یعنی په انسانانو سرونو مینارونه جوړ کړي دي، پکار ده چې موږ د هغه کارنامو نه خبر شو، نه چې د دې نه چې ونې نالول دي، نه چې دا ځنګل یې، نه چې دا نه چې هغه. نو دغه م یو پکار ده چې دغه خدمتونه، دغه کارنامې زموږ په نصاب کې نور هم دغسې واشي، او دغه خلکو دغې ته پاملرنه وکړو، بلکې پکار ده چې په فزیکس کې، په کیمسټرۍ کې هم د دغه خلکو باره کې موږ نه زیات معلومات وشو. دا نور دنیاوي علوم چې کوم دي، نو دا خو پاتې دنیا ده، څوک سبا مړ او څوک نن مړ، او د عمر بر دپاره څوک هم نه دی راغلی، او سبا بیا خدای مالک دی چې موږ نه یو، هر څه چې کېږي دا زموږ یو فریضه ده. خو موږ شاته فرض هغه دي چې هغه موږ خلک په دې باندې پوه کړو چې زموږ په ماضي کې زموږ څومره عظمتونه او زموږ خلکو څومره فتوحات کړي دي، څومره
قربانۍ کړي دي، څومره خلک یې وجلې دي. یعنی تاسو صرف د محمد بن قاسم تاسو صرف د محمود غزنوي د خدمتونو ته وګورئ، د مسلمانۍ دپاره د خپل دین د سرلوړۍ دپاره هغه څومره کار کړی. 5 خو صرف د هغه هندو جرنیلانو یعنی هندوان هغه سره ملګري وو، یعنی د هغه د حق او د هغه د باطل د دغه جګړې نه دومره خلک متاثره وو. نو پکار ده چې په نصاب کې نه صرف نصاب په یو کتاب کې په مشرطي علوم کې، بلکې د نصاب په هر یو کتاب کې په اول او اخره کې د دغسې هیروګانو، دغسې اتلانو، دغسې موضوعاتو، دغسې درسونو شمولیت نورم یقین شي. څنګه جبر صاحب، زه خو بس د دغې ملګری یم، ګبر دی که جبر دی. امجد علي صاحب ډېره زیاته مننه. کورم ودان ایډوکیټ وصال خان صاحب ونې شنې ونې کټ کوي. نو ښه ده چې شنې ونې څومره کټ کړي، ځکه انسان چې څومره پرمختګ کړی دی دا د اور په برکت باندې کړی دی. موږ او تاسو که دا یو بل سره د فیسبوک د لارې مخامخ یو دې ځګي ته، بلکې دا هم د اوس هم چې موږ دا یو بل د مخامخ اورو، نو د دې شاته سرورې لګېدلي دي. هغه سرورې په انرژۍ باندې چلیږي. دغسې که موږ د موبایل دی موږ سره، نو دا چارج کوو، موږ چارج د کوم ځای نه راځي؟ هغه د سواین نه راځي. بنیادي هغه د سیزلو کنسپټ دی، یعنې ټیک د اټامیک انرژي به یا به فیول د فاسل کمبسشن به کېږي، خو شاته هغه سیزل دي. نو د سیزلو په وجه باندې، د خشاک په وجه باندې دا فیسبوک هم مونږ کوو، د خشاک په وجه زمونږ یو بل سره کمیونیکیشن هم کېږي. خشاک په وجه دومره ترقي مونږ کړله. نو چرته چې تاسو ونه ګورئ که هغه شنئ هغه راکټ کوئ، ځکه چې په پخلي کې، په خوراک کې او په اور کې ترقي ده. او بله خبره دا ده چې په سیند کې که سیلاب راوځي او خلک ورځي او ګرګې رانیسي، لرګي رانیسي، نو هغې ته د دې د اهمیت اندازه ده. لکه په ټول کوز دیر کې پر 14-15 لکه آبادي ده، نو شکل به 3-4 کسه صرف وړي. نو په 14-15 لکه کې دغه کومه لویه خبره یاد دی نه ده، خو بهرحال د هغې په مقابله کې موږ ته لاسته راوړنې او کامیابیانې هم ترلاسه شوي دي. یعنې بلا ډېر لرګي چې کوم دي نو هغه په لاس راغلي دي د خشاک دپاره، او کوم چې ډېر زیات ضروري دی ژوند دپاره. نو زما ستاسو نه د دې هر څه په محمود غزنوي لاس دی. داسې مطلب مې نه دا صرف بس یو هغه مثال درکړه. نور بلا ډېرې خبرې نور خلک هم دی پکار ده چې موږ د هغې نه خبر شو، د هغې د کارنامو نه چې هغې په ماضي کې څه کړي دي او څونه قربانۍ کړي دي، څومره سختۍ تېرې کړي دي. او په ځای د دې چې دا کلایمیټ چینج دی او دا کاربن امیشن کېږي او دا پلوشن دی، دا پاتې پسمانده موضوعات دي. په دې اړه د خبرو ضرورت نشته. خالد درمان صاحب ډېره زیاته مننه، سلامونه ته دې. وعلیکم سلام. او پیرزاده صاحب ډېره زیاته مننه. اکثر د کمنټس هم ګورم. رات الله هاشمي صاحب ستا هم کور ودان، د ټولو ملګرو کور ودان کوي، ملګرو سره شیر کوي، یو ځل بیا ویې منو ډېره مننه وایي. زه فکر کوم زه ډېر وخت بعد په دې پیج باندې لایو شوی یم. د بل پیج نه خو به وخت په وخت راتلم، خو دې باندې څه ریسټرکشنز وو. هغه ریسټرکشنز خو اوس لږ ډېر کم شوي دي، لږ پې پاتې دي، یعنې نیم پاتې دي، نیم ختم شوي دي. 50% اوس هم خلکو ته ریچ کم دی. نو زما د ملګرو دا درخواست دی چې تاسو راڅخه خامخا مرسته وکړئ. دغه څوک ملګري چې فیصل نواز یوسفزۍ صاحب ډېره زیاته مننه، کور دی ودان. او دغه ملګري یو بالکل ټیک دا ګناه د وزیر اعلی ده، د صدر ده، د وزیر اعظم ده چې هغه وخت په وخت نه راځي او خلک نه خبروي چې ګنې سیند او سیلاب خلک وړی هم شي. نو هغوی چونکې خلک نه خبروي، نو خلکو ته خو تجربه هم نشته، خلک پوه نه دی. نو ته سیریس یې که ګپ لګوي. سید عمران صاحب دې کې د ګپ څه خبره ده؟ زه بالکل سیریس یم، دا انډرسټوډ خبره ده. کله باجوړ ته، کله کوز دیر ته وزیر اعلی راغلی دی، ګورنر راغلی دی چې خلکو ته یې ویلي پکار ته پردن مشرانو سره میلاو شي، کشران ته ووایي چې یاره به یې دا سیند وړلم کوي او دا یعنې مشاهده کې خو زموږ دا خبرې راځي، خو مشاهده او تجربه دوه جلا او دوه جدا څیزونه دي. نو پکار ده چې دی راتلې، بلکې دا خو چې په هفته کې خامخا راتلې. سید نواب خان صاحب بس و سیلاب به هېڅ مطلب چې کېږي به خلک ځي راځي، په اربونو خلک مخکې مړه دي. نو لرګي ښه دي که نه، باران نه بغیر او د اور نه بغیر کار نه کېږي، صحیح خبره ده. عبدالخالق وحدت صاحب زنګ به ووهم تاسو ته که وایې که نه، هسې عام طور زه په بهرحال راتلونکي وخت کې به دلته ملګري هم ځان سره راخلم. زه به کوشش وکړم چې ستاسو نه چاته کوشش وکړم چې را سره ملګری شي. خو ډېره موده بعد لایو راغلی یم، نو یو څو خبرې تاسو سره وشوې. په دې خوشحاله شوم چې ملګرو را سره مرسته وکړه. امجد علي صاحب وایي چې ډېرې ښایسته خبرې وکړئ، مننه. کورم ودان صاحب ماشومان تاسو د ملک مفاد دپاره ته کول ډېره مننه.
امجد علي صاحب میسج دی وګورئ سر زما انباکس کې میسج نو داسې د درمان صاحب چې دغه کار ما نه ځکه نه کېږي د چا په نوم باندې یو ویډیو بیا زه تنګېږم ما چېرته کړي نه دي نو زه بخښنه غواړم نقیب خانی وایي چې حل صرف جماعت اسلامي نو بهرحال ستاسو خپل نظر دی رضوان خان سلامونه ته دی وعلیکم سلام کورم ودان سپین دادا ته دی خیری پیرزاده ډېر زیاته مننه کم از کم زه د دادا عمر ته خو نه یم رسېدلی شاکر الله وایي چې خبرې دې ډېرې خوند کوي دا ستا دروند نظر دی رضوان وایي چې درشمه ملاقات به کوو انشاءالله چې کله هم راغلی رضوان خان زه به حاضر یم انبکس کې ریپلای نو انبکس کې داسې دا خلیل خالد درمان چې تاسو هغه میسج کړو چې زما په نوم شعرونه نو داسې ما ته ډېره دا موضوع دې ډېره بیخي بېکاره وچېړه نه ښه ښایسته موضوع هم دغه ده سهیل خان وایي چې قوم ته اجتماعي توبه پکار ده نوید اختر هم دغه د ټولو نه ښه موضوع ده په دغه باندې مننه عبدالخالق وحدت صاحب ستا د کور وداني چې راسره ملګری شوې زه د هغه ټولو ملګرو مننه کوم چې کمنټ راته وکړه او سلامونه کلامونه ورسره وشو بالخصوص هغه ملګري چې هغوی په دې سخته کې ما سره لاس وکړو دغه ویډیو یې مختلف په ګروپونو کې یا شیر کړي یا خپلوال باندې شیر کړي نو دا په دې وخت کې په ما باندې احسان ځکه ده چې زه دغه ریسټرکشنز نه ورو راوتل غواړم او ورو راوځم د خیره سره نو زرولي خان ناشنا قصې به واورې او پاک پښتون وایي چې څنګه یې خاطر نو ښه یم شکر دی فضل د خدای ستا د خدای لري سر ستا په دې خبره پوه شو او ما داسې خبره احسان صافي صاحب سلامونه ته دی وعلیکم سلام او سلامونه دوبۍ نه یار په ګپ دې خوند شمس توراني صاحب ډېره زیاته مننه ابو مصطفی صاحب ډېره زیاته مننه غني خان بابا شاعري دومره لوی کس سره ما مو موازنه کوه زما هغه د خپو خاورې مونږه نو الطاف احمد صاحب ډېره زیاته مننه نور خان صاحب ډېره زیاته مننه عنایت فطرت ډېره مننه ضیا زیډ کې اس خان دی سر څنګه یې ښه شکر فضل د خدای الله کرم دی ښه یم سپین د خپل وزیر اعلی یادوم ډېره ښه ده میا ویس احمد صاحب منظور پښتین ته هم کالو که نو ضرور که وخت و داسې حالاتو اجازه راکړه یا موډ جوړ شو امجد علي صاحب وایي محمود غزنوي ته هم کال کول غواړي نو هسې دا خو مې د مثال په طور باندې وایي چې زموږ په نصاب کې دغه د کلایمیټ چینج دغه د انساني ژوند د انساني ارزښتونو د ماحول د آلودګۍ دغه موضوعاتو په ځای باندې داسې موضوعاتو ته ډېر زیات پام د خلکو اړول کېږي چې هغه نه پوهېږم چې ظاهره څه ډېره فایده یا د انسان په تربیت کې د هغې څومره کار وي څومره اثر وي پیر محمد خان کتانه صاحب ډېره زیاته مننه د خوږ او خوندور میسج لپاره قلعه عبدالله کې دی ملګری عبدالمالک دی د کوټې نه چمن قلعه سیف الله کې هم زیاته تباهي جوړه شوې ده خبر یم چې زه ګورم دغه څیزونه د ویډیوګانې هم ګورم زړه مې دردېږي هم خو بهرحال زموږ خپل قصور دی او پاکستاني میډیا تاسو پوهېږئ چې پلانې جیل ته لاړ عیان علي د پلاني پیزار د پلانې اداکار چپل ورک شو نو دا ډېر زیات د شرم ډېر د افسوس خبرې دي خو بهرحال مونږ په دې ارزو مونږ هم دغسې ښه یو نقیب خاني صاحب ورک یې نو ورک هم په دې وجه چې زه اکثر پوسټ کوم خو زیاتو خلکو ته نه رسي او شان شاهین صاحب ډېره زیاته مننه شان شاهید نه چې ښه ټاپک نه کورم ودان صاحب نو ورک نیم بهرحال خو د فیسبوک دغه ریسټرکشنز ورک کړی ما تحسین پښتون سلامون ته دی وعلیکم سلام او صلاح الدین ابو ولید دی سجاد خان دی څنګه یې نو فضل د خدای ښه یم شاباس ته یو کال وکړه په موضوع سره بحث وکړو نو شاذب سري سره خو ما بهرحال خبرې کړې دي پراوډ اف یو سر شان شاهین صاحب ډېره زیاته مننه زیډ کې اس خانه دغه خو به راته ګرانه شي هغه لوکل دی مشر دی خفه به شي او پښتو ژبې د نصاب نه ویستله واقعي دا وصال خان ایډوکیټ واقعي یو مسله ده ډېر ټام بایر رالی ولی ارشد خان وو ډېر وخت بعد لایو راغلی وم راحت الله هاشمي صاحب مننه بس روزګار کوم خپله دیاړي مزدوري او تحسین خیم فضل د خدای ته خپله وایي ډېره مننه تر سټیکرو ما پېژنې یاره اوس تا خو نه پېژنم ملګري زه تقریبا ټول چې یو پیژنم کمنټ یا داسې ښکاري نو کمنټس اکثر ګورم چې خامخا ګنټه نیم بعد تقریبا د ټول نه تېرېږم
د ټولو کمنټس نه. نو زه ما ته ملګري یاد دي، زما سلام دی ولې ونه ویل. شاه شهریار خان شینواري صاحب، زما د اړخه یو نه دوه نه درې نه بلکې په ځان باندې په زرونو سلامونه ومنه. شان شاهین دا ستا دروند نظر دی، په خپله خوږې ستا د کور وداني وکیل احمد صاحب او زما میسیج هم اګنور کو. عرفان پټان خدای دې نه کړي کوم چې راته مخې ته راځي نو خامخا یو نظر تیرېږم ته خوشحالېږم چې تاسو اورم، تاسو مې اورئ نو دا لوی خبره ده زما دپاره. خو نن دپاره همدومره کافي دی انشاءالله. سبا که خدای کوله او میسنجر کم استعمالوم. میسنجر کې یار بیا لږ تنګېږم بعضو خبرو باندې. بل دا چې زه دا ویډیوګانې انفرادي چاته بالکل نه کوم، د چا په نوم باندې د چا په هغه باندې نو لږ ماته ګران وي. پرسنل نمبر ZKS خان قربان ستانه ضرور در به کومه داسې کومه لویه خبره نه ده، زه د خدای عجز بنده یم. نه ټیچر خو کم از کم نه یم. ایو خان مخکې مې ټیچینګ کړی یو 4 کاله 15 پرایویټ، خو بیا تیر 12 کالو نه بهرحال ټیچر نه یم. ټیچران جزان ته ګناه نشته، هغوی په دې سیلاب کې ماشومان ځکه نشي پوه کولی. ما وړاندې خبره وکړه چې هغوی سره د انکریمنټو غم دی، د هغې نه وزګار شي نو بس بیا به هر څه کېږي. خو بهرحال رخصت ته نه اخلم. په تلو کې یو ځل عرفان پټان صاحب زما هم د زړه سری کور دی ودان، په تلو کې یو ځل بیا مننه او یو ځل بیا دغه درخواست چې دغه کم ملګري دا وخت یي نو که ملګرو سره شریک کړئ نو زما دغه ستونزه به ورو اوس له خیره ختمه شي. یعنې خلکو ته به ډېر زیات سوشل پلیش رفیق صاحب ډېر زیات مننه. اخندزاده صاحب کور دی ودان کور خو مې کلي کې د ارشد خانه بس خپل کلي کې نو کور هم ودان صاحب د وخت راکړو. رفیق صاحب ته راسره ملګری شوي په کار ده چې مې سره ګپ لګولی وی، خو زه 15 منټو نه وغږېدم. نه یو شعر وایي. شعر خو زما ذهن کې دا وخت را نه شي. صلاح الدین ابوولید صاحب او مویر باچا زه نه غواړم چې د چا میسیج یا کمنټ نه دغسې لاړ شي. خو بهرحال وکیل احمد صاحب ما ته هم ګران یې وایي زما فیورټ یې والله کور دی ودان. زه په دومره نه ارزم ټیچر کم از کم اوس نه یم. کوم ځای لوکیشن کوزدیر تیمرګره زما لوکیشن دی سرکار کوزدیر. دې دوران کې ما ته کال هم راغی نو زه به کال چپ کړم. ضروري دی ستاسو د ټولو د وخت راکولو یو ځل بیا مننه.